سلامونه درنو لیدونکو هیلمن یم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دغه مهال موږ په ننګرهار کې د پولیسو په شل بستریز روغتون کې قرار لرو. ویل کېږي چې دلته هم د تیرې زلزلې یا هغه زلزله چې په کونړ ولایت کې واقع شوې وه دلته هم ټپیان راوړل شوي دي. نو ورځو د دغه ځای له مسؤلینو څخه پوښتو چې څومره ټپیان دلته راوړل شوي دي او تر دغه مهاله یې درملنه څنګه روانه ده. د دغه شل بستریز روغتون مسؤل له موږ سره دی. ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. خیر ستاسو ستړي مه شئ، بخیر راشئ، هر کله راشئ. که لیدونکو ته معلومات ورکړئ د زلزلې اړوند ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي. له پرون ورځې څخه څومره ټپیان دلته راوړل شوي دي؟ ډېره مننه. د تېرې شپې 12 بجې څخه چې زموږ کله خبر شو چې زلزله شوې ده، بیا موږ خپل امبولانسونه واستول هوایي میدان ته. د هغې ځای څخه انتقالات کول د ننګرهار ولایت حوزوي روغتون او اړوند نور روغتونونو ته. کله چې بغې روغتونونو کې ګنجایش ختم شو، بیا وروسته د هغې څخه چې شاوخوا 1 بجه وه د تېرې ورځې، موږ خپل روغتون ته د ناروغانو او ټپیانو انتقالات شروع کړل. تر دغه مهاله پورې تاسو د څومره ټپیانو درملنه کړې ده؟ تر دغه مهاله پورې شاوخوا 350 ټپیانو ته موږ درملنه کړې ده چې د هغې جملې څخه زیاتره رخصت شوي دي او اوس شاوخوا 80 یا تر 90 ناروغان به اوس موجود اوسي. ویل کېږي چې په کابل ولایت کې د تخصصي روغتون د پولیسو اړوند 300 بستریز روغتون څخه هم دلته تخصصي ټیم را لېږل شوی ده، هغه صحي ټیم سره له درملو. که راته ووایي هغوی څومره ګټور ثابت شوي تر دې دمه؟ و بالکل. د تېرې شپې کله چې دوی خبر شول موږ ته پرون ورځ د هغوی ټیمونه راغلي دي. هغوی له خپل ځان سره دوایي ملزمه هر څه مکمل متخصص ټیمونه را استولي دي او راغلي دي. دلته هغوی زموږ سره ډېر همکاري کړې ده، ډېر کار یې کړی دی، بې انتها ډېر کار یې کړی دی. او هغه ناروغان چې ډېر کرټیکل و، بحراني حالت یې درلود، هغوی په خپل امبولانسونو کې انتقال کړي دي خپل ملي او تخصصي روغتون ته. هغلته هم پوره امکانات او کار ورته شوی دی. تر کوم تعداده پورې هغه ټپیان چې دلته تداوی محاله وه هغه مو کابل ته انتقال کړي دي؟ دلته خو د هغه مریضان مو تداوي کوله چې هغوی سرسري ټپي وو او هغه چې ډېر کرټیکل وو، حالت یې ډېر خراب وو، MRI سیټ سکن او نور شیان ته یې ضرورت درلود، هغه متخصصي روغتون ته انتقال کړي دي. ډېر ښه. تر کوم تعداده پورې دغه تخصصي ډاکټران په دغه روغتون کې په ننګرهار کې شتون لري؟ دلته خو په اعلی درجه ډاکټران شته، حتی فشل سرجن هم شته دی او هر قسم جراحان ورسره موجود دي. خو دلته چون چې زموږ د عملیات خانې یو څه نیمګړتیاوې په دې خاطر باندې دوی زیاتره ناروغان هلته ریفر کول انتقالول. دلته دوی تر بې انتها ډېر کومک د ناروغانو او ټپیانو سره کړی دی. ډېره زیاته مننه. ستاسو هم مننه، هر کله راشئ. درنو لیدونکو دغه مهال موږ سره په دغه روغتون کې یو بل ډاکټر مخامخ دی. له ده څخه پوښتو ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. خیرونه یوسف، خدای تاسو ته اجر درکړي. د موږ پوښتنه وکړه او دلته هم تشریف راوړ. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په لومړي سر کې که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. زه ډاکټر عادل اختر یم، د پولیس نیملي او تخصصي شفاخانې د اجرې وجفک شیف او ټرینر متخصص یم. او هغه ټیم چې د موږ سره راغلی د هغو ځای توظیف شوی وه تقریبا د 40 شاوخوا کې ډاکټران دي چې په کې ټرینر متخصصین د هر بخش دي، که دلته چې وینئ او نور په مریضانو مصروف دي. نو د هر بخش متخصصین، ټرینر متخصصین و، طبي سټاف و، نرسان و، او په د لابراتوار د بخش، د فارمسي د بخش، ټول د امبولانس د بخش، ټول سټاف د موږ تقریبا 42 نفره دلته راغلو تر څو وکولی شو د خپلو وطنوالو سره هغه بیړنۍ مرستې ترسره کړو. ډېر ښه. ډاکټر صاحب که راته ووایي تاسو څه وخت دلته راورسېدئ او کوم وخت مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه؟ موږ په 3 ټیمو کې راغلو. یو ټیم د موږ تېره ورځ راغی دلته، خوشبختانه چې دوی وکولی شوی د 100 نه اوچت یعنې د 200 شاوخوا کې مریضان دلته کومکونه وکړل. البته د پولیسو په دغه شل بستره روغتون کې. او سهار موږ بل ټیم راغلو او وروسته دونه کومکي ټیم د اوس راورسېد، هغه هم حضور لري. او د دو ټیم سره ټول تقریبا 3 موټره موږ ملزمه طبي او دواګانې هم د ځان سره راوړې. خوشبختي په دې کې وه چې موږ هغه څه ټول د ځان سره راوړل کله چې د مریضانو لپاره اړین دي او کولی شو چې هغه اولني بیړنۍ مرستې ورسره وکړو. یوه خوشبختي دا ده چې د موږ دلته امریت د کلینیک نه هم ډېره مننه کوو چې د دغو شفاخانې شل بستر شفاخانې نه البته چې یو ښه مدیریت باندې د موږ په هماهنګۍ او د موږ په همکارۍ باندې هم وکولی شو یو ښه مدیریت ترسره کړو.
چې د مریضانو ټریاج موږ ورته وایو، د مریضانو هغه کټګوري ورته وایو، د زنانه او د مردانه او لپاره بیل بیل د کتنځي ځایونه موږ جوړ کړل ان شاء الله. او چون تعمیر به ډیر وړ وي، کوچنی وي، په لوړ باندې مریضان دلته راغلل، مجروحین راغلل، طبیعي ده چې د ضرورت همدا و چې بیرون هم یو کمپ ورته جوړ شي. خو د عامر صاحب د دو شفخانې نه موږ هم مننه کوو چې هغه کمپ هم جوړ شو او هغه مریضان چې سطحي زخمونه یې درلودل، صحیح ضربې لیدلې وې، هغه همالته کور شول، او هغه مریضان چې لږ څه عمیقې تداوی ته ضرورت هغه په داخل د شفخانې کې ورته سهولتونه فراهم شو. تر دغه مهاله پورې چې څومره مریضان یا ټپیان دلته راوړل شوي دي، د هغوی هغه صحي حالت څنګه دی؟ خو زیاتره طبیعي ده چې داسې مریضان دي ده که ظاهرا سالم ښکارېږي ولیکن په باطن کې هغه حتما یوه صدمه لیدلې ده. نو داسې فکر وکړه چې هر ناروغ دلته راوړل شوی هغه مریض شمیرل کیږي او ټراما یې لیدلې ده، یا د لاس او د پښو کسرونه به لیدلي وو، یا په نس او په سینه کې مختلفې ټراماوې لیدلې وې، یا په رس کې، په مخ کې او په مختلفو برخو د وجود کې حتما زخمونه موجود وو. دا زخمونه ولکه چې کوبیده شوي وي. نو دغه سره هغه کومکونه وشول. تقریبا د 300 نه اوچت مریضان موږ دلته تقریبا لیدلي دي. خو احصایه به د عامر صاحب د کلینیک سره موجوده وي، تاسو سره شریکه کړه. نو موږ هغه څه ورسره کړي لکه څنګه چې لازم. ټولو شهاداتو د پروردګار عالم جنت الفردوس ورکړه او ټولو ټپیانو ته د پروردګار عالم کامله روغتیا نصیب. او یو شی دی چې موږ هغه ناروغان چې ډېر پرمختللې پاتولوژي درلودې، تقریبا د شلو په شاوخوا کې په 4 امبولانسونو کې موږ مرکز ته انتقال کړي چې هغه رنګه عکسو ته پیشرفته، معاینات پیشرفته، عملیاتو ته ضرورت درلوده. په مختلف شفخانه ته البته د پولیسو ملي او تخصصي روغتون ته انتقال کړ او موږ دغه سره په ارتباط کې یو. نو خوشبختی ده چې هغه په ښه شکل باندې هلته رسېدلي هم دي او اوس دغه ته درملنه هم دي. ډېره زیاته مننه. الله تعالی دې تاسو دغه تکلیفونه په خپل دربار کې قبول کړي. دا اصلا د موږ فرضي وجیبه ده، دا نه په چا باندې موږ احسان بارو او نه د چا نه موږ په دې کې کریډټ غواړو او نه د چا نه موږ دا غواړو چې موږ مکافات کړو. دا د موږ فرضي وجیبه ده. د افغانستان په هر نقطه کې چې چاته صدمه رسیږي باید موږ هغې ته رسیدګي وکړو. او دغه لباس چې د موږ په تن دی د همدې په خاطر دی چې د یوه مجروح، د یوه زخمي، د یوه ناروغ سره موږ وکولی شو کومک وکړو. ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه. خیر اوسئ. جزاک الله. درنو لیدونکو، اوس ورځو ټپیانو ته د هغوی حالات تاسو ته انځورو. له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، دغه مهال موږ سره یو ټپي شتون لري. له ده څخه به وپوښتو چې دی موږ ته د هغې واقعې یا د زلزلې په هکله څه وایي. کاکا ستړی مه شي. خیر اوسې. څنګه د صحت دې اوس څنګه ده؟ الحمدلله اوس فی الحال ښه دی. که لیدونکو ته ووایي چې هغه مهال چې دغه زلزله پیښه شوه په تاسو باندې کوم حالت و، دغه قصه که چېرته لیدونکو ته تاسو وکړئ. بس موږ باندې دا حالت و چې کله موږ خوب وخت تقریبا چې د شپې 11 بجې د فاینل وخت راته معلوم نه دی، نو زه په خپله برانډه کې پروت وم، نور ماشومان دننه کوټو کې پراته وو چې یو ځل زما په دې سر ګټه لګېده که نه، چې پاڅېدم نو دننه چې لاړم نو هغه دننه دیوالونه مو لیدل او دلته یو 2 ماشومان دې ځای کې کټ وو هلته پراته وو، هغې باندې المارۍ او دیوال راولیدلی او دروازې ته مې چې لاس یو ته لاس کوم هغه هم بند دی، جټکې سره بند شوی و که نه، او بیا دا کوم دیوال چې لیدلی په دې دغه باندې سوري باندې بعضې ماشومان وختل چې پام وکړو ماشومان نشته، نو ولې دلته لاندې حساب دی. ډېر په کوشش هم وکړو، یو هم راویست هغه پاک رسېدلی و، تقریبا چې 4 یا 5 کالو ماشوم و. بل ورسره و ماشومان وویل چې لاندې نه نور اواز راځي، خاوره او ګټو لاندې پروت و. نو هغه هم تقریبا 2 ساعته پس راویسته، خو چې بیرون راووتلو نو موږ نه پاسته کورونه چې دا همداسې یو 10 کسان 9 کسان زموږ د کور د پاسه هغې ایثار کړي وو، او زموږ د کور د لاندې 6 کسان هغه لا یوه اوس هم دونه غټ کمر دی چې بغیر د ډزو نه هغه علاج نشته که نه. نو دغسې حالاتو بیا زموږ کلی خو لږ پاس دی او د کلي اندازه چې ما هغه بیخي داسې تباهۍ سره مخ یار کور کې 6 او 7 نو دغسې حالاتو به سړی په ځان په غم و. د لارې د تېرېدو شان نه و چې سړی یو پله تللی وی که نه، دلته هم کوټې ولیدل او لاره خراب ده. بس بیا ښه دغه رال سبا له مجاهدین هم راغله جهازونو کې او ډېر کومکونه یې موږ سره انشاءالله وکړه، ډېر همدردي را سره اوس هم لګیا دي کوي دغسې حالاتو.
که مشخص راته ووایي ستاسو د کورنۍ څومره غړي ټپیان دي او څومره غړي په شهادت باندې رسېدلي دي؟ زمونږ د کور خو خپله شپږ اووه کسان دي راته ښکاري د ټپیان او شهیدان که نه 15 شهیدان دي 2 دغه دي زخمیان ما سره 3 موږ 3 زخمیان دي او یو زمونږ نه پاس هغه هم خپل دی 9 مړو شهیدانو او یو په خپله د کور مالک چې دی هغه لږ ګزاره کوو که نه زخمي دونه ډېر نه او زمونږ نه وړاندې هغه هم زمونږ د قوم خلک دي لږ کوز کورونه دي که نه هغه بسته یو دغه غوندې کلی و ټول یې د منځه وړی و چا ویل چې 10 کسان پکې مړه دي په خپل هلته نن هم لګیا وو خلک دغه مړي راستل نو څه فکر کوئ چې دغه مهال به هلته اوس هم خلک د خاورو تیږو لاندې وي؟ شته دی موږ چې سهار راتلو خلکو ویل چې زمونږ ګاونډي و که نه هغه ویل داسې حساب دی چې غټ کمر پرې راولېدلی دی نو د هغوی د ستلو علاج نشته څو چې دغه هلته ګټو ماتې ډزې کوي که نه د دې نه بغیر نشته علاج نشته. که راته ووایي چې په دغه روغتون کې ستاسو درملنه څنګه روانه ده تر ستاسو مریضانو ته یا تا ته شخصا رسیدګي کیږي که نه کیږي؟ ښه رسیدګي کیږي ښه خدمت هم کوي زه خو حالا نن راغلی یم که نه نو دا خلک انشاءالله خوشحاله دي او موږ په خپله هم خوشحاله دي داسې نور حکومتونو موږ نه دي لیدل چې دونه جهازونه یو کار اچولي وی دونه خدمتونه یې کړي وی که نه نو موږ د دغه نه اسلامي امارت نه دغه دی که نه اسلام په دغه روان دي نو بس هېڅ دغه نه کوي اردو والا هم روان دی او ډاکټران هم خدمت کوي او نور خلک هم که نه ښه خوشحاله دي دلته هم ښه دغه کوي خدمت کوي. ستاسو هغه د کورنۍ غړي په شهادت رسېدلي دغه ډول تاسو 2 د کورنۍ غړي ټپیان شوي دي په شمول د تا نو شاید کور مو له منځه تللی وي نو له اسلامي امارت نه په دغه برخه کې څه غوښتنه؟ اسلامي امارت نه اوس عاجل وختونو کې لکه د خیمې میمې چې ولې چې اوس بېګاه شپه زموږ بدیا پراته وو سته باران هم شروع شو او څه چاره وکړو که نه خو بیا خو سهار چې مو کته مونږ خو لږ وړاندې جهاز کې دغه یې راوړي وو دا څو دانې خیمې اوس د خیمې او د خوراکه شیانو زمونږ کورونو کې شی شته دی نو دا دغه ما له بل چا درته واخیسته واسکټ رانه هلته پاتې شوی دی که نه چې څه جیب کې سامان تذکرې مسکرې او نور که نه خرچه مرچه وه دوباره د ننوتلو جرأت هېڅ چا نه کېده چې بل شي پسې ننوتی وی که نه نو دغسې حالات دي چې بس دا خوراکي دغه تر څو پورې چې موږ په خپلو دغو ودرېږو که نه نو د دې دغه چې کوي هم او وکړي ښه دی ولې چې دا توان لري حکومت دی او خوشحاله یې ډېر خوشحاله یې او لګیا دی ما سهار هم ویل ما یاره دا اسلامي امارت نه شکریه ایستل پکار دی چې داسې جهازونه هم پکار اچول د اردو والا هم لګیا دی نور هم لګیا دی که نه نو ښه خوشحاله ډېره زیاته مننه حاجي صاحب الله تعالی دې تاسو ته اجر مننه چې دونه خدمت کوي او زمونږ د غریبانو او د هغو پوښتنه کوي. درنو لیدونکو دغه مهال له موږ سره یو بل ټپي دلته حضور لري له ده څخه به وپوښتو چې په هغې شپه په دوی باندې څه تېر شول. کاکا ستړی مه شې وخت دې بخیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شماش کې اوسېدونکی یم خان مې نوم دی د محمدین زوی یم. هغه شپه باندې موږ پراته وو شپې 12 بجو کې څه ټیم ساعت ته مې بیا فکر نه دی کړی 12 بجو خوښه دغه ټیم وو داسې ټول بچي مې ملا سوزم پروت وم هلته او एकदम بس دغه شروع شو غړازار شروع شو نور پېښې وې نه ما کوټه هم روانه برانډه کې پراته ټول برانډه روانې راله 2-3 بچیان مې هغه خو ښکته دغه سره هغه ګټې مټې رالې ښکته دغه برانډې نه بار وغورځول او موږ دوه چې دی ښځه مې هلته دغه کې ګیره شوې وه تیږو منځ کې هغه مې راویسته ماشوم زوی مې ژوندی و موږ دواړه راووتو بس بار ته چې مې کتله بس ټول ملک هوار کړی یو بل ته به مو غږ کوو څوک به چا پسې نه تلو نه تلی شو نه زه خپله خو دا دی ګوټ شوی وم بیا بره ډاک ته وختو بیا دې وړو ویل هغه ماشومان وګورئ مل هغه بس جنتي ماشومان وتلي هغې نه زړه صبر که بیا سهار کې چې دی خور مې ورله بل زموږ یو خورزه و هغه ورله د خورزې مې 2 بچي شهیدان شوي دي یو زوی او یو لور او زما هم 2 لوریانې شهیدان شوي دا یوه چې دا سهار هم راویستله دا د زخمي ده
د خپل هم زخمی شوی یم او ښځه مې هم زخمي ده. بس دغسې حالات په موږ تېر شو. نو بیا هلته سبۍ چې ده تیاره راغله، بیا هغې ته ویل وایي تاسو به دغه ته لاړ شئ استدامې ته. موږ ویلې صحیح ده. بیا تیارې ته وخېژولو، دلته راوستو. بس اوس الحمدلله لږ طبیعت مې ښه دی. تاسو نه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله هم عزت وکړه. هغه مهال چې دغه زلزله پیښه شوله په شمول د تاسو په کلي کې څومره کورونه ړنګ شول، څومره کورونه له خاورو سره خاورې شول، څومره خلک ول هغه مهال هلته اوسېدل چې او څومره خلک به امکان لري چې اوس هم د خاورو لاندې وي؟ والله ډېر خلک دی ول چې هر سړی خپل ځای کې و که نه. زه هم زخمي وم خو ډېر زموږ چې کم نږدې همسایان وو، ځینې لکه داسې وو چې کور کې یو کس پاتې وو، 10 کسه مړه وو، ځینې 4 کسه، ځینې لکه د 10 نه خو کم څوک نه وو، ټول همداسې تبۍ شوې ده. کورونه هم ډېر ړنګ شوي دي. هغه بره چم چې دی، بره چم ورته وایي، هلته لږ څو کورونه پاتې دي، خلک لږ بچ دي. او دې طرف ته چې دی د شماش د اډې نه دی خوا ډېر دغه شوی دی، لکه ډېر خلک شهیدان شوي دي، کورونه هم ړنګ کړي دي. او بس نور دغه موږ خپل دغه کې پراته وو مصروفیات کې که نه، نور بس نه مې پوښتنه کړې او نه ګرځېدی شومه. یو بل نه به ما اورېده چې دونه خلک شهیدان دي، دونه دا اوس هم کیدای شي چې خلک به لګیا وي وباسي، په ډېر دغه کې ګیر شوي دي. دغلته تاسو د شفاخانې ته راوړل شوي یاستئ، د ډاکټرانو له لوري دغه ډول د مسؤلین له لوري تاسو ته رسېدنه څنګه ده؟ آیا په وخت باندې تاسو زخمونو ته رسېدنه کوي، پاسمانوي که نه کوي؟ دلته او کور آباد دی، لکه ټیم په ټیم راځي، لکه پوښتنه کوي او ښه پاسمانونه هم راله کوي، ښه ټیم په ټیم چای ډوډۍ هم راوړي، داسې خدمت راله کوي چې داسې موږ له کور کې هم چا نه دی کړی. کور آباد موږ ډېر خوشحاله یو تاسو نه ډېره مننه کوو او ډېر زموږ خدمت او دغه کوي، ټیم په ټیم لکه پوښتنه کوي چې څه تکلیف داسې شپه یې او که ورځ یې لکه زموږ خدمت ته ولاړ دي. موږ ورته ډېر خوشحاله یو. خدای تعالی دې اجر درکړي. ډېره زیاته مننه. امین. صحیح شه. درنو هیوادوالو، تاسو ولیدل چې د زلزله ځپلو لپاره په دغه روغتون کې زیات سهولتونه تیار شوي دي او هغه ټیم چې له کابل څخه دې روغتون ته راغلی دی، دوی وخت په وخت، ثانیه په ثانیه د ناروغانو پوښتنه کوي. له موږ سره واوسئ تر څو د نورو ټپیانو ناروغانو له حالاتو مو هم خبر کړو. پولیس د ټولنې خدمتګار